لمانځه مسائلو ته ځانګړې شوي. په شپه او ورځ کې د 5 وخته لمانځه فرضونه، سنتونه او واجبات. پر فرضي لمانځونو کې اولینی 2 رکعتونه ډک او آخرینی تشوي. دا یوه یادونه ده. په فرضي لمانځونو کې اولنی 2 رکعتونه ډک وي او آخرینی 2 رکعتونه تشوي، او په نفل او سنت لمانځونو کې تش رکعتونه نه وي، هلته ټول ډک دي. د ډکو نه مطلب چې د سورې فاتحې نه وروسته یو سورت هغه سورې فاتحې سره ولوستل شي، او د تش نه مطلب دا ده چې تش سورې فاتحه یعنی یوازې سورې فاتحه هلته لوستل کیږي. 5 وخته لمنځونه فرض دي. اول د سهار لمونځ. د سهار لمونځ ټول 4 رکعته دی. اولنی 2 رکعتونه سنت، ورپسې 2 رکعته فرض دي، او د سهار اولنی 2 رکعته ډک دي، او ورپسې 2 رکعته نور چې فرض کوي هغه هم ډک دي. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار په سنتو باندې ډیر تاکید کړی دی، او د سهار سنت ډیر ضروری دي. د حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي: لم یکن النبی صلی الله علیه وسلم علی شیء اشد تعاهدا منه علی رکعتی الفجر، رواه بخاری. حضرت عایشې صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو او نفلو کې د ټولو نه زیات اهتمام د سحر د 2 رکعتونو یعنی د سحر د 2 رکعتو سنتو کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په سنتو او نفلو کې د ټولو نه زیات اهتمام د سحر د 2 رکعتو د سنتو کوه. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی، هغه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تدعو رکعتی الفجر، لا تدعو رکعتی الفجر ولو ترکتکم الخیل، رواه ابو داود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د سحر 2 رکعته سنت تاسو مه پرېږدئ، اگرچه اسونه تاسو زغلوي یا اسونه تاسو پښو لاندې کوي، نو تاسو به د سحر 2 رکعته سنت نه پرېږدئ. اوس که چیرې تاسو راغلی په جومات کې د سحر جمع ولاړه وه او تاسو د سحر سنت نه وي ادا کړي، نو د احنافو فقها دا فرمایي که ستا په زړه کې دا وي چې زه به د سحر جمع نیولی شم آخره قاعده، نو سنت مه پرېږده، سنت وکړه، بیا جمع کې شریک شه. او که تا ته غالب ګمان دا و که زه سنت وکړم نو مانه به د سهار جمع تیره شي، نو راشه جمع وکړه. د جمع نه وروسته چې جمع دې وکړه، نو چې کله لمر راوخوته د لمر راختو وروسته ته کولی شي چې د خپل سنتو قضایي راوړي. دا نه چې جمع وکړي او جمع پسې متصل بیا سنت وکړي. حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لم يصلي رکعتی الفجر فلیصلیها بعد ما تطلع الشمس، رواه ترمذی. حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې د سحر سنت نه وي کړي، نو هغه له پکار دی چې د لمر ختو پسې د هغه قضایي راوړي. همدارنګه د حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه عمل نقل شوی دی چې انه کان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلي ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه به جومات کې داخل شو، نو خلکو به په صفونو کې ولاړ ول، نو هغه به د جومات په یو ګوټ او په ګوشه کې سنت وکړه، بیا به خلکو سره په جمع کې حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه شاملیده. همدارنګه ډیر آثار او نور احادیث دلته هم موجود دي. ورپسې د ماسپښین لمونځ. د ماسپښین لمونځ ټول 10 رکعته دی. لومړی 4 رکعته هغه سنت دي، او ورپسې 4 رکعته فرض دي، او په آخر کې چې 2 رکعته کیږي هغه هم سنت دي. نو اول 4 رکعته سنت چې کوي دا ټول ډک دي، یعنی سورې فاتحې سره هلته بل صورت هم لوستل کیږي. او په 4 رکعته فرضو کې اول 2 رکعته ډک دي، او ورپسې 2 رکعته نور تش دي، او ورپسې 2 رکعته سنت چې موږ او تاسو ادا کوو هغه 2 رکعته سنت هم ډک دي. چې مخکې ما تاسو ته یادونه وکړه چې په سنتو او نفلو کې تش نشته دی، هغه ټول ډک دي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام
د سنتو د اهتمام په هکله باندې فرمایلی دي. حضرت ابي هریره رضی الله تعالی